پوښتنې درنه کوو. یو خو دا چې د دغې لږ مختصر جواب راکړې چې تاسو وویل چې یاره شاعران اکثر غریبانان دي، نو که موږ په نورو وطنونو کې وګورو نو شاعران په نورو وطنونو کې غریبانان نه دي، نو چې دا دلته ولې دا غریب ټکی د سره تړلی شوی دی؟ هغه حید اقبال صاحب په سرکاري سطح باندې قدرولی شي. جی سرکاري سطح نشي قدرولی. وجه همدغه ده چې په پارن کې وګوري، په نورو ملکونو کې وګوري، د نورو ژبو شاعران وګوري، د غیري هغوی ته په سرکاري سطح باندې اعزازات حاصل دي، اعزازي ورته حاصل دي. بېشکه نو دلته خو دغه نشته دی. چې دغه نه نو اپنې مدد آپ کې تخت غریبانان لګې دي، دا اوس هم چې دوی څه کوي دا غټه توره ده. داسې ده چې بالکل حقیقت دی. حالانکې که موږ وګورو نو د دې ملک وارثانو کې شاعران ادیبان شامل دي، ځکه چې د دې ملک خوب چې کم دی نو یو شاعر لیدلی دی، نو زما په خیال باندې چې څونه حق په دې باندې د شاعرانو دی، دغه حساب د دیني عالمانو دی، نو دونه به پرې د بل چا نه وي. حید اقبال صاحب یقیني خبر ده چې څومره ملکونه وجود ته راغلي، انقلاب نه وروسته راغلي دي او انقلاب شاعر راوستی، بل چا نه دی راوستی. داسې ده جی بالکل حقیقت دی. ډېرې ګټورې خبرې دي ستاسو. خو یو اخیری پوښتنه زما دا ده چې په دې باندې تاسو رڼا واچوئ چې شعر او شاعري د اسلام په رڼا کې دې ته په کوم نظر باندې تاسو ګورئ؟ حید اقبال صاحب الله دې له جزای خیر درکړي. یقیني اسلام شاعرۍ ته او شعر ته په ډېره درنه سترګه او شاعر په ډېره درنه سترګه ګوري. جی اسلام شاعرۍ ته جهاد وایي او شاعر ته او ادیب ته مجاهد وایي. زبردست. بس د دې نه پورته دغه نشته. زه به نور څه ویم او بلکې زه به دا ویم چې اسلام هغه د یو اسلامي شاعر چې کومه شاعري وکړي هغه څه کوي چې یو کافر شاعر کومه شاعري وکړي نو اسلام او هغې کې فند او نصیحت او انقلاب و د اسلام هغې ته هم په درنه سترګه ګوري. لکه د یو کافر شعرونه نبي علیه السلام واورېدل او ډېرې خوښ کړل او دوی وویلي چې که دی کافر دی خو شعرونه چې کوم دي هغه مؤمنان دي، ایماندار دي. واه ډېر په مختصرو ټکو کې خو ډېره جامع خبره تاسو وکړله، ډېره په زړه پورې تبصره پې تاسو وکړله. په الله ډېر ګران شی او ډېره مینه او ډېر محبت درته ډالۍ کوو چې موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړو او برخه مو واخیست. الله دې تاسو له صحت کامله هم درکړي او الله دواړه ښاد او آباد لره. سره د همدار مخلص صاحب الله هم ښاد او آباد لره. ډېره مننه. ډېر عزت